جی بالکل دا وخت تاسو کتلی شئ موږ په قبایلیزه لا جنوبي وزیرستان چې کومه مرکزي مال منډۍ ده په هغې کې موجود دي. لکه څرنګه اختر شپې را نږدې دي دې وخت کې چې کوم مال منډۍ کې ګڼه ګوڼه ده هغه زیاته شوې ده. چې کوم څاروي اخیستونکي او خرڅونکي دي هغه هم په نظر راځي او چې کوم غټ مال دی هغې هم دلته ولاړ دی. په دې هکله باندې مونږ چې کوم دلته ځایي خلک دي هغې سره خبرې کوو چې سږ کال د تېر کال په نسبت مال څرنګه دی دلته او غټ مال خلک اخلي او که وړوکی مال خلک چې کوم دی هغه اخلي. درېیمه باندې چک دی 2% مخکې ارزون و 1% نور چک شد 3% مساوي فیصد چک شد پانه مول او مول ډنګر هدا په مول نه دی کاپارو سره کول ځکه چې سراش ولا سر یغه نامول کمزور شي نو قرباني جناور مو خستل کچیر پیسې شي خو ډېر ازیته منګایو به درکا د تیر کول په نسبت باندې یعنی کنیمایي نوي په څلور کې وای ساخو ګرون شوی دي کنه د پرشته خبره چوي کنه مول رزيوت کې ماته مخته چې کوم میجوار بدل د پس چخال کو 30000 35000 پسو ک یو نو وچتا لا ساړي پلون کې دا پسو ک وس عام پس کمزور پس د 30 نه 35000 پر د شپ پس په 1 لک روپۍ باندې تاسو دلته چې کوم مال منډۍ ده په هغې کې خرڅونکي د اخیستونکي خبره واورېدلې دوی د وجې د تېر کال په نسبت سږ کال چې کومه ګراني ده هغه ډېره سوه شوې ده. نو په دې وجه باندې مال چې کوم دی څاروي چې کوم دي هغه ډېر زیات ګران شوي دي. نو یو خو دغه وجه دوی وویل بل دوی دا وویل چې دلته چې که وګورو په غټ مال په چې کوم دی هغه هم وړیا دی هغه طرف ته خلک توجه نه کوي په دې چې کومه بیماري ده هغې په وجه خلک هغې طرف ته زیات نه ځي. نو دلته د دې سیمې خلک چې کوم دي هغه ډېر مال منډۍ ته راځي کوشش کوي چې موږ مال واخلو خو دا ګیله شکوې ډېرې زیاتې کوي چې ګراني چې کومه ده هغه ډېره زیاته ده.